د نیوز پریشن لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشئ پام وکړئ تازه لاندو مهمو خبرونو ته. د افغانستان او ایران پولو کې د ناوړه تفاهم د مخنیوي کمیټې پر جوړولو موافقه. ایران وایي د افغانستان او ایران په پولو کې د ناوړه تفاهم د مخنیوي لپاره د طالبانو له حکومت سره د یوې ګډې کمیټې پر جوړولو موافقه کړې ده. د ایران مهر خبري اژانس ویلي چې په کابل کې ایراني ډیپلوماټانو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت له سرپرست سره په خبرو کې موافقه وکړه چې د دوه هیوادونو د پولاساتو ترمنځ د سویو تفاهمونو د نه پیښېدو لپاره به ګډه کمیټه جوړه کړي. او وروستی لاند خبره ده چې تهران وایي ایران او افغانستان به د اوسپنې د استخراج په برخه کې همکاري وکړي. د ایران د صنعت او سوداګرۍ وزیر وایي ایران او افغانستان به د اوسپنې د استخراج په برخه کې همکاري وکړي. رضا فاطمي امین د ایران عربي ټلویزیون العالم ته په مرکه کې ویل چې ایران له افغانستان سره د اوسپنې د کانونو د استخراج په اړه خبرې کړې دي. د ویل د ایران د اوسپنې یو ستر کان د افغانستان په پوله کې په خاپ یا نخواب کې موقعیت لري او دا کان چې سنګان نومیږي د افغانستان خاورو ته غځېدلی دی. په وروستیو ورځو کې امریکایي رسنیو څرګنده کړه چې چینایي کمپنیو هم د لوګر د مساینکو او د امو دریا د تیلو او ګازو د استخراج په اړه له طالبانو سره خبرې پیل کړې دي. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مو مننه. ښه اوسئ.